مفتي منیر شاکر صاحب په دې خبر په جلسه کې ډېر ښکلی تقریر کړی دی او ډېر عوامو ته ډېر ښکلی انداز ټولو ته ناستو او ده تقریر کړی دی. ډېر ښکلی تقریر کړی مفتي منیر شاکر صاحب او مفتي منیر شاکر صاحب ډېر ښکلی خبرې هم کړي دي. تاسو دا ویډیو ګورئ، مخکې ملګرو سره لازمي شریک کړئ. ډېر ځایونو کې انټرنیټ هم کار نه کوي، دې وجې هم کیدای شي ځکه چې هر ځای ته ویډیو معلومات نه رسي. نو دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شریک کړئ. بله خبره ده، مفتي منیر شاکر صاحب په دې جلسه کې څه ویلي دي، ټول عوامو ته ښه ناستو او ښکلي انداز طریقې سره د امن باره کې دا جلسه وه او موږ څه مقصد دپاره راغلي، ټول امن غواړو. نو بل مقصد به انتشار به نه میلاوو، هېڅ څه به هغه به نه کوو. موږ ته څوک وایي هغه به کار به کوو، پاسو به او کینو به. ما د پاک په الله په کلام باندې زما قسم وي، نو بل بیا یو به هم داسې دغه نه کوو، انتشار نه میلاوو. ټولو ته یې دا ویلي دي تاسو به د ښځې هم طلاقې وي چا انتشار میلاو کړو. د مفتي منیر شاکر صاحب دا خبره ټول عوامو ته وکړه، ځکه چې موږ څه مقصد له راغلي هغه مقصد وکړو، انتشار او دا شی نه موږ نه کوو. نو تاسو ته وګورئ، د مشران ټول مشران دې جلسې له راغلي دي، څه دپاره راغلي دي؟ امن دپاره. نو موږ ته هم پکار ده، ټول عوام ته پکار ده دې تقریر سره هر سړی ښه قسم خلک به تقریرونه کوي او دې ته په ښکلي انداز سره کښېني. نو دا خبره مفتي منیر شاکر صاحب کړې ده. مفتي منیر شاکر صاحب ډېر ښکلی نر تکړه مولانا صاحب دی، ځکه چې تاسو دې ته ګورئ دې جلسو دپاره او د هغه دومره ټایم ضایع کړی د جلسې له هغه راغلی دی. څه باره کې راغلی دی؟ امن باره کې. موږ امن غواړو او ما دا ویډیو تاسو سره لازمي شریک کړم. او بله خبره دا ده، دې جلسې ته الامین ګنډاپور هم شرکت کړی، هغه هم راغلی و او دا جلسه کې 2-3 ورځې مخکې مړي هم کړي وو. هغه باره کې د الامین ګنډاپور ټول پارټۍ رضا کړې وي. دا وویل موږ تاسو جلسه کوو، موږ تاسو څنګه جلسې د خلکو نه پرېښودو، موږ تاسو له څه بله غوسه راتله، نو داسې پکار ده دیو له موږ اجازت ورکړو دې جلسه وکړي. ښه امن په ټولو پښتنو جلسه ده، نو ښه خبره ده، ښه جلسه ده ویې دې کړي. نو ټولو منظور پښتون جلسې ته هم داسې بیا ټول راجمع شول او جلسه یې وکړه او په زرونه په لکونو تعداد کې ټول عوام راغلی دی، ډېر ښکلی. او دا به جلسه به تقریبا 3 ورځې جاري وي. نو هر سړي ته پکار دی چې نور خلک هم ورشي او دې څه مقصد یې ټول امن. پښتانه څه غواړي؟ امن غواړي. بس د امن منظور پښتون دا امن باره کې راوتی. موږ تاسو پکار دی موږ منظور پښتون ټول سپورټ کړو. دا ویډیو کتلو ډېره مهرباني. ویډیو مخکې ملګرو سره هم لازمي شریک کړئ. وسلام.